خبر برنامه ده هغه خدای می دا بیان دی چیونومی پنومونو که صبحان دی ده با خبر ده خبرونه محترم و عبریدون کو السلام علیکم. امین دانش او آمنه بابک ده با خبر ده خبرونه سر است تاسه په خدمت کیو. ما هم سلامای خدا خدمت شما تقدیم میکنیم و قبل از همه اخبار مهمه از الماس مددیار میشنویم. د انګلستان د بهرنیو چارو وزیر جک سترا د یو ورځني سفر په مخه د چهارشنبه په ورځ سهار کابل ته راورسید. د جک سترا د راتګ اصلي موخه افغاني چارواکو سره د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې د تروریزم پر ضد مبارزه، امنیتي حالاتو او د افغان کډوالو د راستنېدو په اړه خبرې اترې تر سره کول دي. د انګلستان د بهرنیو چارو وزیر د ولسمشر حامد کرزي، د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر عبدالله او د دفاع د وزیر جنرال عبدالرحیم وردک سره لیدکات وکړي. زینو بهرنیو غیر دولتي مؤسسو د کرهنې او خوراکي موادو وزارت سره د فصلني کښت لپاره د تخمونو ژمنه وکړه. دا خبره په هغه غونډه کې وشوه چې د چهارشنبه په ورځ د کرهنې وزیر عبید الله رامین د دغه بهرنیو غیر دولتي مؤسسو سره درلوده. د کرهنې وزیر زیاته کړه چې د فصلني کښت لپاره موږ 2600 ټنه اصلاح شوو تخمونو او 3000 ټنه کیمیاوي سرې ته اړتیا لرو. د دې غونډې په پای کې د بهرنیو غیر دولتي مؤسسو یا انجوګانو د هر ډول مرستو ژمنه وکړه. تیر شپه د لوګر ولایت په امنیه قومندانۍ راکټي برید وشو چې مالی او ځاني زیان نه دی اړولی. د دې ولایت د امنیه قومندانۍ چارواکو ویلي برید کوونکو غوښتل چې بل راکټي برید هم د قومندانۍ په ودانۍ تر سره کړي، خو د امنیتي ځواکونو د چټک غبرګون سرتیرو دوهم عیار شوی توغندۍ شنډ کړ. ویل شوی د دې برید په تور تر اوسه څوک نه دی نیول شوی، خو د لوګر ولایت پولیسو د برید کوونکو په اړه ستر تحقیقات پیل کړي دي. د تخار ولایت 55 تنو ملي پولیسو ته د قندوز د ولایت د بشري حقوقو د دفتر لخوا یو ورځنی ورکشاپ جوړ شو. د دې ورکشاپ اصلي موخه د تخار ولایت د امنیه قومندانۍ ملي پولیسو ته د بشري حقوقو څخه د سرغړونې، د ماشومانو حقوق او د ماشومانو د تښتونې په اړه د پولیسو دنده روښانه شوه. دا ورکشاپ چې د ابو عثمان تعلقانی په خوانځي کې جوړ شوی وو، د تخار د ولایت د امنیه د قومندان مل پاسوال محمد اکرام بیگزاد په وینا پرانستل شو. د شبرغان ښار او خواجه دقو د ولسوالۍ د لارې په اوږدو کې د موټرو د ټکر له امله 2 تنه مړه او 4 نور ټپیان شول. دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه کله چې یو کرولا ډوله موټر چې د خواجه دقو د ولسوالۍ په لور روان و د یو کاماز موټر سره وجنګېده. د جوزجان د ولایت د ترافیکو د چارواکو په وینا د پیښې قربانیان ټول د کرولا د موټر سورلۍ دي. د نوموړي ولایت د عامه روغتیا د ډاکټرانو په وینا د ټپیانو حالت د اندېښنې وړ دی. همداراز په یو بل خبر کې ویل شوی چې د سه شنبه په ورځ د مزار سمنګان د لارې په اوږدو کې هم د یو ملي بس موټر د اوښتو له امله 2 کسان ټپیان شول. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جورج دبلیو بوش د دې هیواد د کانګرس نه په افغانستان او عراق کې د 2 میلیارډ ډالرو فوق العاده بودیجه غوښتونکی شو. د رويټر د خبري سرچینې نه په نقل ویل شوی بوش دا پیسې په افغانستان او عراق کې د تروریزم پر ضد مبارزې او د دې دوه هیوادو د پوځي پیاوړتیا په مخه له کانګرس نه غوښتي دي. د امریکایي چارواکو په وینا د فوق العاده بودیجه د 2015 کال له بودیجې نه جلا ده. چارواکو همداراز ویلي لیدې پیسو نه به د عراق په مرکز بغداد کې د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت د ودانۍ په جوړولو کې هم ګټه واخیستل شي. د الماس مددیار نه مننه. په نننۍ خبرونه کې مو دغه مطالبه ته ځای ورکړی. وزیر خارجه انگلستان میگوید هدف سفرم به افغانستان مبارزه با قاچاق مواد مخدر و تروریسم می باشد. د کرهنې او خوراکي موادو وزارت وایي د فصلني کښت لپاره په عاجله توګه د اصلاح شویو تخمونو ته ضرورت دی. یک کارشناس مسائل سیاسی میگوید چوکی‌های پارلمانی میراثی نیست. په یو ملمسون کې 6 تنه بهرني او 9 تنه افغانان ونیول شول. جذب فارغین صنوف 12 به وزارت ترانسپورت. وروسته له دې د تابعیت تذکره د پاسپورت ورکولو لپاره کفایت کوي. تعداد تلف شدگان در اثر سردی هوا در ولایت پکتیا به 10 نفر میرسد. او په پای کې په زابل ولایت کې د یخنۍ ځپلو خلکو سره د لومړنیو مرستو لړۍ پیل شوه. با سلام مجدد شنونده های عزیز برنامه با خبر، من امین دانش و آمنه بابک
در برنامه کنونی در خدمت شما قرار داریم و آمنه جان میگه که اولین مطلب برنامه کنونی ما در مورد چیست. امین جان، از زموږ د نن ورځې لومړی رپورټ د انګلستان د بهرنیو چارو د وزارت وزیر البته سفر د افغانستان ته چې هغه نن یوه خبري غونډه درلوده. البته په دې خبري غونډه کې د خپل د سفر موخه د مخدره توکو پر ضد مبارزه او هم د تروریسم سره د مبارزه وبلله. بله، جک استرا وزیر خارجه انگلستان روز چهارشنبه وارد کابل شد و یک کنفرانسی که در تالار مطبوعاتی وزارت خارجه هم دایر شده بود در اونجا از برنامه جدید مبارزه علیه مواد مخدر یاد شد که همکار ما عطاالله عبیدی در مو کنفرانس هم رفته بود. به خیال میکنم گزارش جور کرده آمنه جان. دا چې نور څه خبرې وي په دې خبري غونډه کې لدنه بوورو. کشور انگلستان حیثیت رهبری را در برنامه مبارزه علیه مواد مخدر دارد. این مطلب را دکتر عبدالله وزیر خارجه جمهوری اسلامی افغانستان طی کنفرانسی که در تالار مطبوعاتی وزارت خارجه دایر شده بود و جک استرا وزیر خارجه انگلستان در آنجا نیز اشتراک داشت اظهار نمود. برنامه عمده‌ای که باعث عمده‌ترین مسائل در پیشروی بر افغانستان است که عبارت از برنامه تطبیق مبارزه با مواد مخدر است از طرف رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان اعلام شد. قسم که شما می‌دانید کشور بریتانیا در پهلوی از اینکه در سایر عرصه‌های بازسازی افغانستان نقش بسیار عمده دارند، در بخش مبارزه با مواد مخدر حیثیت رهبری این مبارزه را به عهده دارد و به مناسبت سفر جلالتمآب آقای جک استرا خوشحال هستیم که برنامه عملی جمهوری اسلامی افغانستان برای مبارزه با مواد مخدر هم امروز اعلان شد و اعلان میشه. همچنان در این کنفرانس جک استرا وزیر خارجه انگلستان ضمن همکاری کشورش در مبارزه علیه مواد مخدر از همکاری در عرصه‌های امنیت، بازگشت مهاجرین افغانی و مبارزه علیه تروریسم نیز یادآور شد. That if this big drug problem is to be dealt with here, first of all we have to do more about constraining demand. این بزرگترین مشکل است که ما باید بیشتر این موضوع را ملاحظه و بررسی نماییم تا بتوانیم خود را در همچو برنامه عیار سازیم و این به همکاری هر دو جانب صورت میگیرد. قابل یادآوری است که جک استرا وزیر خارجه انگلستان برای مدت یک روز وارد کابل شده و این چهارمین سفر وی به کابل بعد از تشکیل اداره موقت تا حال می باشد. آمنه جان، باید ایرم بگویم که کشور انگلستان از جمله امو کشورهایی است که بیشترین سهم خود در مبارزه علیه مواد مخدر در جهان داره. اما رقم که دکتر عبدالله گفت که کشور انگلستان در مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان من حیث یک رهبر تلقی میشه. اوکی امین جان، اوس د کرنې او خوراکي موادو وزارت له بهرنیو انجیوګانو څخه هغه انجیوګانې چې د زراعت یا د کرنې په برخه کې کار کوي د مرستې غوښتنه وکړه. چی رقم خواستار کمک شدن؟ امین جان، دوی د بهرنیو انجیوګانو څخه وغوښتل چون پسرلی را نږدې کیږي او د پسرلني کښت لپاره البته بذري تخمونو ته هغه تخمونه چې اصلاح شوي دي غوښتنه یې وکړه او دوی ته ویل چې مخکې له دې نه چې پسرلی راځي باید د دهقانانو سره مرسته وشي. آمنه جان، تو خو زیاد معلومات داری. من فکر میکنم زرغونه روشانم کدام چیزای دمی مورد داره. کچیر موږ د غلند وخت چې په لاس کې لرو د بزګرانو سره د پسرلني کښت په وخت کې له دوی سره د اصلاح شوو تخمونو په برخه کې مرسته ونه کړو نو موږ به په زراعتي تولیداتو باندې د منفي اغیزې شاهدان اوسو. دا مطلب د کرنې او خوراکي موادو وزیر عبیدالله رامین په هغه غونډه کې چې د بهرني انجیوګانو د استازو په ګډون په نوموړي وزارت کې جوړه شوې وه وکړه او د بهرني انجیوګانو څخه د اصلاح شوو تخمونو د مرستې غوښتنه وکړه. و کشت بهاری خود به 2600 تن گندم برای بذر ضرورت داریم و به 3000 تن کود کیمیاوی یوریا و DAP ضرورت داریم. هرگاه ما فرصت بسیار کوتاهی که باقی مانده ما نتوانیم گندم تهیه بکنیم و در اختیار مردم در چند روز معدود قرار دادن نتوانیم، معنای از است که ما از کشت بهاری مردم بی بهره میمانند و این تأثیر بسیار بزرگ و منفی را سر تولید مجموعه زراعت افغانستان خواهد داشت و به 10,000 تن تولید ما را در سال آینده کم خواهد ساخت. همدارنګه د اکټیټ تماسي د لوجستیک عمومي رئیس اسیب الله قرار چې د دې غونډې یو ګډون کوونکی وو د خپل فعالیتونو په اړه داسې وویل.
قبلا ما سرای خود شروع کردیم چون پروژه داریم که در حدود 360 تن تخم اصلاح شده برای دهاقین در سمت شمال تهیه بکنیم که شامل ولایت بغلان، قندوز و تخار باشه. در این زمان 360 تن کود کیمیایی یوریا و دی پی است که در این مناطق ما باید تهیه بکنیم و برای دهاقین توزیع بکنیم. در غیر از سمت شمال در نقاط مرکزی در ولایت پروان ما هم توزیع تخم‌های اصلاح شده کود کیمیایی برای دهاقین خواهد داشتیم که از طریق کوپراتیف‌های ما است. د کرنې او خوراکي موادو د مشاور وزیر جلال ګردیزي په وینا د دې پلان د تطبیق کولو لپاره موږ $1.5 میلیارد ته ضرورت لرو. امین جان باید دا هم زیاده کو چې دا للمی غنم دی چې په پسرلی کې البته کرل کیږي. معمولا زموږ په هیواد کې خو په منی کې غنم کرل کیږي په دې خاطر چې افغانستان څو کاله د وچکالۍ سره مخامخ و. زموږ ډیر شمیر بزګرانو البته د للمی غنم کرلو ته مخه کړې ده. خب خدا کنه که روز افغانستان کشور ما کان گندم باشه و آل یک کارشناس مسائل سیاسی میگه که چوکی‌های پارلمانی میراثی نیست. او پیگه چه دا خبره ولی کردی ده؟ ما خو میفهم مگم تو خودت بگو که میفهمی یا نه خودت؟ امین جان خبره داسته ده چې څو ورځې وړاندې د ملي او دموکرات کمیسیون چې تقریبا د 12 ګوندو څخه تشکیل شوی دی دوی یو ناسته درلوده او په دې ناسته کې دوی داس غوښتنه درلوده چې باید په د انتخاباتو البته د پارلماني انتخاباتو په قانون کې ځنې بدلونونه راشي او دوی د سویل چې هر څوک چې دی و ګوند ځان پارلمان ته کاندیدوي د دې چوکۍ صرف مناصر هغه فرد نه بلکې هغه ګوند ته ده. او اوس دا سیاسي کارپو هم په دې خاطر دا خبر کړی ده چې د پارلمان چوکۍ میراثي نه ده. خب او دا چې نور څه خبرې دي از همکار ما سمیع احمدی نه به وورو. چوکۍ پارلمانی میراثی نیست که شخصی کاندیدا شده نظر به خواست خود به هر کسی که دلش خواست بدهد. این مطلب را پوهان محمد موسی معروفی استاد پوهنځی حقوق و علوم سیاسی بیان می دارد. قانون انتخابات یا هر قانون دیگه قابل تعدیل است، یک پرینسیپ حقوق است، مگر ای که آیا مو تعدیلی که یک تعداد میخواه اکثریت هم میخواه یا نمیخواه این کار مشروع نیست. برای که مردم که رای داده برای یک شخص معین رای داده، وقتی که اون نباشه او شخص اجازه نداره که او چوکی خود برای هر کسی که دلش خواست بته. همچنان از استاد معروفی پرسیدم که اصلا چند نوع قانون انتخابات وجود دارد و کدام آن در افغانستان قابل اجرا می باشد. در دنیا چند رقم قانون انتخابات وجود داره و در یک تعداد کشورها کسی که بعد از کاندید اول بیشترین رای گرفته او میگیره و ایره به نام سیستم لیست میگن. در سیستم لیست باز رای که مردم میته برای شخص کاندید نمیته بلکه برای حزب میته. در قانون ما که است مردم برای کاندید رای میته صرف نظر از اینکه از کدام حزب است. این در حال است که چند روز قبل تعداد از احزاب سیاسی طی یک نشست مطبوعاتی خواستار تعدیل در قانون انتخابات شده بودند. شنونده های عزیز، شما به برنامه با خبر گوش می دهید. آمنه جان حالا میگه که باز هم چند میمانخانه دیگه هم بسته شده. امین جان هغه ملمستونونه یادوي چې د کورنۍ چارو وزارت و اطلاعات درلوده، هغه ملمستونونه چې قانونی اجازه نلري او یا غیر قانونی کارونه پکې کیږي باید وتړل شي. اگر یادت باشه در برنامه گذشته ما یک گزارش داشتیم که در حدود 6 میمانخانه از طرف وزارت داخله توسط مو کمیسیون که اینا مذهب ساخته بودن که میمانخانه را بررسی کنن که آیا این واقعا میمانخانه است و یا در اینجا کارهای غیر اخلاقی صورت میگیره. اوست شوی و به مو ارتباط هم 4 افغان دستگیر شده بود و در حدود 4 تبع چینایی هم به سفارت چین هم داده شده بود. و حالا یک چند نفر هم دستگیر شده به می خاطر که معلومات بیشتر از او را از گزارش غلام محمد معصومی همکار ما
میشه که بشنویم. 8 تنه بهرنیان او 7 تنه افغانان د کابل ښار په یو مېلمستون کې چې هلته غیر اخلاقی کارونه تر سره کېدل ونیول شول. دا خبره د کورنیو چارو د وزارت حقوقي مشاور عبدالجبار ثابت و با خبر ته وکړه. دا موږ په داسې حالت کې ونیول، اول دغه ځای موږ په خوا بند کړی و، دا د روبي په نامه یو، او دوی ته هم ویل تاسو نور فعالیت نشئ کولی، تاسو نور میلمانه یا مشتریان نشئ منلی. نو په همدغه ورځ چې موږ ورغلو چې دغه ځای هم تاړه، موږ دغه ځای نه بند کړي، داسې شکایت هم ترې موجود و. نو بیا دغه ځای ته په تېره شپه ورغلو، دوی بیا فعال سوي وو او موږ چې ورننوتو، دغلته دا 5 ښځې په نیمه برهنه یا نیمه لوڅو کالیو کې وو او یو خارجي سړی و پکې، یو خارجي مملکت تبعو او کس افغانانو. بیا دوی دغه یوې کوټې کې 4 کس افغانانو 3 ښځې ورسره وي، بیري خوړل. دوی اصلا د بد اخلاقی په مقدماتو کې و په حساب. د کورنیو چارو د وزارت حقوقي مشاور په وینا تر اوسه 10 مېلمستونونه چیرې چې هلته د اخلاقی فساد کارونه تر سره کېدل تړل شوي دي. د نوموړي څخه مو په دې حق چې کوم کسان په دې مېلمستونونو کې نیول کېږي د هغوی سره څه کوي وپوښتل. دا موږ باسو له خیره د ملک نه باسو، تقریبا تر اوسه موږ 10 کسه ښځې تثبیت کړي دي په همدغو ځایونو کې. د هغو د پاسپورتونو نمرې او د دوی نومونه اخیستي دي. د دې لپاره مې پیشنهاد ترتیب کړی دی، دا به مقام د وزارت داخلي ته ورکو. له دغې ځای نه بیا سترې محکمې ته پیشنهاد کوو چې د محکمې په حکم دا خلک موږ وباسو. بیا د ونیوړ د ثابت په وینا چې دا نه هوټلونه و او نه مېلمستونونه، هر ځای چې موږ نیولې دی هلته موږ داسې شی نه دی پیدا کړی چې څوک پر هغه باندې د مېلمستون نوم کښیږدي. البته امین جان دا باید هم زیاته کړو چې د کورنیو چارو وزارت البته هغه اطلاعی چې ورکړی و څو موارد پکې وو. اول دا چې هغه مېلمستونونه چې جواز نه لري، دوهم هغه مېلمستونونه چې غیر اخلاقی کارونه پکې کیږي، او دریم دا چې الکلی مشروبات په هغه کې خرڅیږي، باید دا مېلمستونونه ټول وتړل شي. بله آمنه جان، حالا یک مسئله دیگه، در وزارت ترانسپورت به خود کار میگیری؟ امین جان څه خو کار لرم، نو زموږ یو شمیر هیوادوال چې کار نه لري او غواړي چې کار پیدا کړي، دا به دوی ته ډیر ښه زیری وي. زر باید چې دا څه رقم کار ده. بله، این مژده به او ایده از هموطنای ما هستند که از صنف 12 فارغ شدند و اگر میخواهند که در وزارت ترانسپورت به خود کار بگیرن، گفته میتونی که اول دارته وای چې په کومه حصه ترانسپورت وزارت کې دا کار شته؟ بیا که خی ایره همکار ما سمی سهیم، یعنی دا کار تا په سمی سهیم باندې واچي چې هغه راته معلومات راکړي. نو ډیر ښه د محترم اوریدونکو سره په ګټه ورته خوښ شو. وزارت ترانسپورت تصمیم دارد یک تعداد از فارغین صنف 12 را در رشته‌های مختلف مثل ترافیک میدان یا ترافیک فضایی بپذیرد. این مطلب را حاجی تیمار آمر پرواز میدان هوایی کابل اظهار داشته افزود. وزارت ترانسپورت تصمیم گرفت که یک تعداد از کادر جوان تربیه بکنند در رشته‌های مختلف که برای فعلا در رشته ترافیک کنترل یا ترافیک هوایی یا ترافیک فضایی برای پروگرام‌های مشخصه که البته برای 6 ماه و 9 ماه و 1 سال و هم تحت ترینینگ یک تعداد متخصصین هم شاید از طریق هیکاو سازمان هوانوردی بین‌المللی جهان دعوت شدن کنام اگر بین تمام لابراتوارها و دستگاه مجهز در اینجا برشان آماده بسازن که اینا عملی و نظری کار بکنن تا در آینده یعنی بخشای ترافیک کنترل و دیگه بخشای فنی و مسلکی ما را پیش ببرن و اینا فارغ هم که میشن به نام مسلکی فارغ میشن. وای در مورد ضرورت پذیرش متعلمین در این رشته ها میگوید چون میدانهای هوایی بین‌المللی کابل رو به انکشاف است و در آینده بسیار نزدیک تمام میدانهای ما که عبارت تقریبا از 30 و چند میدان هوایی داریم که در این میدانها وقتی که فعال میشه به مجرد که طیاره شروع به نشست برخاست میکند باید ما پرسنل و کادرهای فنی و مسلکی داشته باشیم که طیاره را به وقت زمان کنترل کنه. برای نشست و برخاست اینا بخش برق ما باید باشه که برق فعال کنه، بخش انجینری ما باید باشه که دستگاه را کنترل بکنه، بخش اطفایی ما باشه که برای اطفای حریق طیارات آمادگی داشته باشند، بخش هواشناسی ما باشد که باید ساتوار راپور هوا را بتن، کادرهای فنی را در اینجا تربیه بکنیم و با جامعه تبدیل بکنیم تا میدانهای هوایی را به صورت صحیح منظم کنترل بکنند. قابل تذکر است که این مرکز آموزشی که از سالیان متمادی در این رشته شاگردان مسلکی فارغ می‌نمود در اثر جنگ‌های اخیر مسدود گردیده بود و فعلا دوباره به فعالیت آغاز نموده و شاگرد می‌پذیرد. خب خدا کنه که شنونده های ما گزارش صحیح شنیده باشن و اوس امین جان یو پختنه خدا کنه که سوال سخت نباشه. نه سخت نه دی، ډیر ساده پختنه ده. دارته وای چې پاسپورت لري او کنه؟ من خود شخصا پاسپورت ندارم. مگم چرا این سوالا کردی؟ به خاطر دو چې بهرنی هیوادو ته سفر وکي او دا
په دې باندې پوه شئ چې یو پاسپورت څه رقم اخیستل کیږي؟ تیز بگو که چی رقم پاسپورت بگیریم؟ امین جان پخوا چې پاسپورت اخیستل کېده ډېرې مرحلې درلودې چې باید هغه طی شي. بله و حاله؟ او صرف تذکره د یو سه او خپل پاسپورت واخله. چی رقم؟ دا چې څه رقم از موږ همکار داوود شامل په دې هکله نور معلومات راکوي. د طبیعت تذکره د پاسپورت ورکولو معیار ده. دا خبره د کورنیو چارو د وزارت د پاسپورت ریاست رئیس پاسوال محمد خلیل امینزاده وکړه او زیاته یې کړه چې د پاسپورت د لاسته راوړلو په خاطر هر هغه افغان چې د طبیعت تذکره ولري او د هر ولایت چې وي کولای سوای چې په کابل کې د پاسپورت له ریاست څخه پاسپورت لاسته راوړي او د خپل ولایت کوم تصدیق ته هم ضرورت نه لري او همدارنګه نورې اسانتیاوې هم رامنځته شوي دي. پاسپورت در گذشته ها برای 1 سال اجرا می شد. ما قانون پاسپورت تغییر دادیم، پیشنهادی کردیم به وزارت عدلیه، بالاخره حکم کزایی گرفته شد از 1 الی 5 سال ما پاسپورت میدیم. البته در قیمت پاسپورت هم کاهش آمد. در گذشته ها فی سال 1100 افغانی بود، حال ما فی سال 700 افغانی. نو بگیره 150 افغانی قیمت پاسپورت و 700 تکسش جمع 850 افغانی و 10 افغانی هم به خاطر سرمیاش 860 افغانی. د پاسوال محمد خلیل په وینا چې مخکې به یو تن د پاسپورت اخیستلو په منظور د څو نفرو او د کابل د ولایت عدلی څانګو له تصدیق څخه وروسته پاسپورت لاسته راوړل، خو اوس د دې تصدیقونو ضرورت نشته او دا چې په کومو ولایتونو کې پاسپورتونه توزیع کیږي په دې اړه نوموړي وویل. 7 ولایت صلاحیت توزیع پاسپورت دادن. 2 ولایت عبارت از ولایت قندوز است، مزار است، هرات است، قندهار است، کابل است، جلال آباد است، پکتیا است. این 7 ولایت صلاحیت توزیع پاسپورت داره. دا چې خلک د پاسپورت اخیستلو په وخت کې څه ستونزې لري له دوی څخه به یې وارو. پاسپورت هیچ مشکلات نداره، فقط امروز عریضه میدی تاویش پیسې ته می تحویل میگن دیگه سم پاسپورت می. دومره مشکل نشته، خو لږ مشکل شته. نه رئیس خپل خسرې ده، خو د لاندې دی رئیس نه زنه کسان دسي بد اخلاقی کوي. دا زړه پاسپورت به 3 ورځې کیږي انشاءالله واسطوي. همدارنګه د پاسپورت رئیس په وینا یوادوال کولای سوای چې د یاد شویو ولایتونو څخه د گاونډیو ولایتونو خلک هم کولای سوای چې پاسپورت ترلاسه کړي، خو باید خپل ولایت د دوی د هویت څخه تصدیق وکړي او که یې په کابل کې اخلي نو بیا تصدیق ته هم ضرورت نه لري. خامنه جان من خب پاسپورت گرفتم، اینیال دیگه چیکار کنم؟ اوس هیڅ مه کوه، څنګه را سره موافق یې چې ولاړ شو د پکتیا ولایت ته او هلته یوه خبره ده. خب پاسپورت خودم همراه خود بگیرم؟ نه نو په داخل کې پاسپورت کله ضرورت شته. خب د اونجا چی گپ است؟ داسې ویل کېږي چې د پکتیا په ولایت کې د سړې اوله عمله زموږ یو شمیر هیوادوال ځانونه له لاسه ورکړي دي. آمنه جان تو گفته میشه از اثر سردی هوا چی که حتی از اثر گزیدن سگای دیوانان بسیاری مردم تلف شدن یا آسیب دیدن. چې په دې هکله زموږ همکار فیض الله غمخور د پکتیا ولایت نه نور حال را کوي. د پکتیا په ولایت کې د سخت یخنۍ او د لیونی سپي د ناروغۍ د خورېدو له امله لسګونه کسان مړه او لسګونه کسان هم د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. د پکتیا ولایت د زرمت په ولسوالۍ کې د یخ څخه د مړه شوو کسانو شمېر 9 ته رسېدلی چې 3 ښځې هم پکې شاملې دي. د پکتیا ولایت د امنیې قمندان بل پاسوال حقیقل سلیمان خیل د دې ټولو پیښو په اړه چې د ولایت په سطحه رامنځته شوي نور معلومات موږ ته داسې راکوي. حقیقل سلیمان خیل وایي چې د ځینو ولسوالیو سره یې ترانسپورتي اړیکې په مکمل ډول شلیدلي چې یوه یې هم د جانخیلو ولسوالي ده. دی وایي چې په همدې ولسوالۍ کې 10 کسان د یخنۍ له امله له منځه تللي. د پکتیا ولایت د امنیې قمندان وایي چې یخنۍ دومره زیاته ده چې روان موټر په لاره کې د یخنۍ د لاسه بند شي. دا زموږ د یوې پوښتنې په ځواب کې چې مرکزي حکومت یا غیر دولتي مؤسسو ورسره تر اوسه څه مرسته کړې که نه وویل. اضطراري حالت هم په پکتیا کې اعلان کړو او مرکز ته هم خبر ورکړو. عاجل کومکونه مو غوښتل حتی که د پکتیا په څلورلارو کې د لارې د ولسوالۍ سره نښلي چې موږ سره چا کومک سره ورته پورې هېڅ نه ده کړی. د پکتیا ولایت د شاهتامي ریاست مرستیاله ازدانا هم دا خبره مني او وایي چې تر اوسه ورسره غیر دولتي مؤسسو او مرکزي دولت هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. دوی وایي چې د مرکز او ولسوالیو په کلینیکونو کې دوا ختم شوي، د
کچېرې په وخت ورسره مرسته ونه شي نو د لسګونو کسانو د مرګ شاهدان به ووسو. فیض الله غمخور، سلام وطنداره، پکتیا ولایت. آمنه جان، خدا کنه که دیگه مردم ما با مشکلات سردی و تمام گزند حوادث در امان باشه. آل میریم در ولایت زابل. چې د زابل په ولایت کې داسې ویل کیږي چې د هغه یخنۍ ځپلو خلکو سره چې د یخنۍ له امله متضرر شوي دي د دوی سره مرستې شوي دي. خو خدا کنه که به تمام مردم ما که به دچار سردی هواستن کمک شوه. مگم اوکی، او دا چې څه ډول مرستې د دوی سره شوي دي؟ نورالله نوري د قندهار له ولایت څخه. په زابل کې د یخنۍ ځپلو خلکو سره د لومړنیو مرستو لړۍ پیل شوه. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال صندوق یا د یونیسف ادارې له لوري په زابل ولایت کې د یخنۍ، واورو او اورښتونو له کبله د ځپل شویو خلکو لپاره د خیمو، خوراکي توکو، دارو درملو او سلګونو کورنیو لپاره د کورونو د لوښو د مرستې لومړی کاروان د سهشنبې په ورځ د زابل ولایت مرکز قلات ښار ته ورسېد. په کندهار کې د یونیسف ادارې مسؤل سلیم احمد وایي چې دغه بشري مرستو لړۍ به تر اوسه پورې جاري وساتي. سلیم احمد: More than 40 family kits is basically the kitchen items and 40 rolls of دی وايي د یونیسف ادارې تر دا مهاله په زابل کې 240 ځپل شوي کورنیو ته د خوراکي توکو څخه ډکې کڅوړې او 200 تختې پلاستیکي ترپالونه ورلېږلي دي. سلیم احمد زیاته کړه چې د یونیسف اداره به د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو کې هم په زابل کې یخ ځپلو کورنیو ته د مرستې په مقصد 1000 کڅوړې خوراکي توکي، 100 بنډله پلاستیکي ترپالونه، 100 کارتنه درمل، 100 خیمې او 100 دانې بخارۍ واستوي. د ده په وینا چې د یونیسف اداره په پلان کې لري چې په روانو څو ورځو کې د 8.8 میلیونه افغانیو په ارزښت بشري مرستې په سهیل لویدیځ سمت کې د هلمند، روزګان، نیمروز او زابل ولایتونو ته ولېږي او په مستحق کورنیو یې وویشي. دا په داسې حال کې ده چې د زابل ولایت د وطن اوسیدونکي حتیق الله په وینا چې د دغو مرستو سره د زابل ولایت اوسیدونکي اوس هم له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دا خلک اوس هم د ډېره غټ مشکل سره مخامخ دي چې هلته خوراکي مواد نه ورسېږي او د هغو بوټي نشته. د یخ له کبله اوس هم ډېر کسان دي په ډېرو غټو ناروغۍ او په ډېرو دغو باندې اخته شوي دي. د ده په وینا چې په ځینو هغو ولسوالیو کې چې د واورې له کبله یې لارې بندې شوي دي د یوې ګونۍ اوړو بیه 15,000 افغانیو ته رسېدلې ده. نورالله نوري، کندهار، سلام وطنداره. آمنه جان، حالا خیال میکنم که دیگه جایی نمانده که بریم. نه، جایی خود دیر دی. نام خدا خمونتا د خبرونه وقت خلاص شوی دی او مجبوری چه دی محترم اردوونکو سره خدای پامانی وکو. خب شنونده های عزیز برنامه با خبر، ای بود برنامه کنونی ما. شما را به الله پاک می سپاریم. ما امین دانش و آمنه بابک براتان میگیم که خدای پامان او د با خبر د خبرونه سره با خبر باشید.